دا د دې ځوان عکس چې تاسو په سکرین کې ګورئ دا د چین نه هم شتمن انسان دی چې نوم یې زینګ یمینګ دی. تاسو به باور نه کوئ خو د عمر تر اوسه 36 کاله دی. په 2008 کې د په مایکروسافټ کمپنۍ کې دنده واخیسته او هلته د زړه دومره ونه لګېد د فنفو په نوم بلې کمپنۍ کې دنده واخیسته خو هغه ونه چلېده او زینګ بیکاره شو. د دې نه وروسته د خپله کمپنۍ خلاصه کړه او نوم یې ورته 99 کېښود چې بیا وروسته په 2011 کې د ټول ژوند ور بدل کړ. زینګ وویل چې په دې نړۍ کې د کمپیوټر نه زیات خلک موبایل استعمالوي. د دې خبرې په ذهن کې کېښودلو سره زینګ په 2012 کې د بایټ ډانس په نوم یوه بله کمپنۍ جوړه کړه. دا همدا کمپنۍ وه چې ټیک ټاک ایپس پکې منځته راغی. خو د ټیک ټاک جوړولو نه مخکې دې کمپنۍ خپل لومړی موبایل ایپس جوړ کړ چې نوم یې هینټوزای و. دا ایپس په خرابه توګه ناکام شو تر دې چې د چین حکومت دا ایپس په پوره توګه بند کړ خو د خپل همت له لاسه ورنه کړ او بیا له پوره طاقت سره میدان ته ښکته شو. د یو داسې ایپس جوړول غوښتل چې د چین خلک ټوله ورځ د هرې خبر څخه خبروي خو د دې اپلیکیشن جوړولو کې ډیره خرچه راتله او د پانګه اچوونکي په لټه کې شو خو یو ځل بیا قسمت ورسره یاري ونه کړه او ټولو پانګه اچوونکو رد کړ. د مایکروسافټ په شان ښه کمپنۍ کې دنده پرېښودو نه وروسته زینګ هرې خوا دیکې خوړلې او مجبور و. په 2012 کې یو پانګه اچوونکی تیار شو چې د په کمپنۍ کې پیسې خرچ کړي. د دې پیسو زینګ د ټوتیو په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړ او دا ایپس 1.30 خلکو استعمالول شروع کړل. دا ایپس د چین زیاتره خلکو استعمالوه او زینګ ته د خپل ژوند لومړی کامیابي ور په برخه شوه. او اوس راځو د دې مهال مشهور ایپس ټیک ټاک. د سپتمبر په 2014 کې د ټوین په نوم یو ایپس جوړ کړ. دا ایپس په اصل کې ټیک ټاک و چې په چین کې ورته ټوین ویل کېدل. کتو کې دا ایپس په چین کې ډېر مشهور شو او کروڑونه خلکو د دې استعمالول شروع کړل. زینګ فکر وکړ چې دا ایپس ولې نه په ټوله نړۍ کې خپور کړو. بیا په 2019 کې د ټیک ټاک په نوم ایپس په ټوله نړۍ کې خپور شو خو اوس په نړۍ کې ټیک ټاک په شان یو بل ایپس موجود و چې ډېر مشهور و چې نوم یې میوزیکلی و. دا اوس ښکاره ده چې د میوزیکلی شتون کې ټیک ټاک مخکې کېدل مشکل و. نو میوزیکلی ایپس زینګ یانګ په $1.5 باندې واخیست او د دې ټول استعمالونکي ټیک ټاک ته راواړول. اوس د ټیک ټاک په نړۍ کې کوم سیالي کوونکی نشته. ټیک ټاک په 15 ژبو کې شتون لري او د نړۍ په مشهورو اپلیکیشنونو کې راځي او د دې ایپس له امله زینګ یانګ د چین نه هم شتمن انسان جوړ شو او د شتمني اوس $13 اربه. د ویډیو تر دې ځایه وه. تر بیا د خدای په امان او کوشش زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.